ټابلیټ کا یا ټابلیټ کې نشهیي مواد دي چې په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان په ښارونو کې رواج موندلی دی. دغه ډول نشهیي توکي البته په نورو نومونو د پاکستان، ایران او منځنۍ اسیا په ښارونو کې هم کاریږي. د ټابلیټ کا یا ټابلیټ کې ګولۍ په ناقانونه توګه د نورو نشهیي توکو په څیر په عادي ځایونو کې جوړیږي. دا چې هر څوک یې په خپله خوښه جوړوي، نو ځکه دا ګولۍ له یوې بلې سره ترکیبي او د وړ وړ رنګونو او چاپونو په لرلو سره جوړښتي توپیر هم لري. په افغانستان کې دغه نشهیي توکو ته د ټابلیټ کا یا ټابلیټ کې ترڅنګ وړ وړ د کوڅې نور نومونه هم کاریږي. د مثال په ډول د خوښۍ درمل، پنج ستاره، رید بال، یو دوه، دانس او سوپرمن. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو سره د مبارزې د دفتر د 2019 کال د راپور له مخې داسې فکر کیږي چې په ټابلیټ کا یا ټابلیټ کې دوه قسمه نشهیي مواد وجود لري، چې یو ته یې په طب کې موږ MDA یا اکسټسي او بل ته یې میتامفیټامین ویل کیږي. دواړه مصنوعي تنبیه کوونکي نشهیي توکي دي او په مغزو کې د ډوپامین، نورادرنالین او سیروټونین غلظت زیاتوي، چې له همدې لارې د انسان په وجود کې وړ وړ تغیرات منځته راوړي او په مرور د زمان سره د معتاد کېدلو لامل ګرځي. دغه دواړه نشهیي توکي له ګولیو سربیره د پوزې د پوډرو، د کپسولونو او پلسټرونو د دودولو او ستنې یعنی پیچکاري په بڼه کې هم موندل کیږي. د یو ډاکټر په صفت ډیری ناروغان د دغو مخدره موادو له استعمالولو او مسموم کېدلو وروسته زما تر نظارت لاندې روغتون ته داخل شوي دي. دغه نشهیي مواد ځوانان په ډله ییزه توګه د سندرو ګډا په بانډارونو کې د خوښۍ او هیجان د ډیرښت لپاره کاروي. په میتابولیزم کې د وړ وړ جدي تغیراتو راوستلو وروسته په انسان کې په موقتي ډول د قوت او نشاط د احساس ترڅنګ د همدلۍ او خوشحالۍ احساس هم پیدا کوي. دغه نشهیي توکي ډیر زیات لنډمهاله او اوږدمهاله طبي زیانونه لري، نو له دې وجې د نړۍ په هر کونج کې دغه نشهیي موادو کارول بند دي او په ځینو هیوادونو کې لوی او ستر جرمونه هم ګڼل کیږي. مسموم شوي ناروغان له ساعتونو ګډا، ټوکو او خندا وروسته ستړي، ګډوډ، ناقراره او مغشوش کیږي. که په مغزو ډیر تاثیر وکړي او یا د ناروغ سودیم په وینه کې ټیټ ولاړ شي، نو د میرګي حمله هم پرې راځي. د بدن تودوخه، د زړه ټکان او د وینې فشار یې لوړیږي، چې کېدای شي د زړه حمله او ورسره د زړه د ټکانونو ګډوډۍ منځته راوړي. کله کله د وینې د رګونو د چودلو باعث هم ګرځي. پر مغزو، زړه، رګونو، پښتورګو یعنی د ناوړه اغیز له کبله د ناروغ د مرګ باعث هم کېدای شي. د اوږدمهاله زیانونو له جملې څخه تر ټولو مهم د حافظې کمزوري کېدل دي او د انسان د تفکر او هوډګرۍ د ځواک ځپل دي.